خبره بیا د لیبران جیمز د وای د لیبران جیمز د درې پرله پسې فری تروګانو احتمال ډیر دی او که د یو درې نمرو شاټ. مخکې له دې چې دا پوښتنه ځواب کو راځم دلته د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دغه تاریخ په ګڼه کې د درې نمرو شاټ په اړه لږ څه معلومات ورکړل شوي دي. نو د دې په اړه لږ څه خبره کوو مونږه. نو دلته ښیي چې په لومړي ځل لپاره 1980 کې دا شاټ لوبې ته د باسکټبال لوبې ته ورمعرفي شو او د هغې کال پیل نه په دې خاطر تر دې سره پورې تر 2009 پورې دغلته داسې ښکاري چې کال په کال دغه د دې شاټ فیصدي چې ده د هر لوبډلې په سر د دې اوسط چې ده همداسې مخ په زیاتېدو دی. دلته لږ څه بې قاعدګي پکې شته دی. دلته درې فصله چې دی دې کې د دې اوسط چې دی ډېر پورته تللی. البته دا هغه سیزن و یا هغه فصل و چې دې کې د درې نمرو شاټ فاصله لږه کمه شوې وه، بېرته به وروسته اصلي حالت ته ویوړل شوه او دلته لږ څه نه پوهېږم چې په هر څه وجه دی دلته دغه اوسط چې دی بیخي ټیټ راغلی، خو په مجموع کې دغه د لوبډلو فیصدي چې ده د درې نمرو شاټ لپاره همداسې کال په کال مخ په زیاتېدو کې روان ده. ښه، اوس راځو هغه اصلي پوښتنې ته. نو دې لپاره موږ دلته د NBA.com ویب پاڼې څخه د لیبران جیمز د لوبو ځینې ارقام ځای پر ځای کړي. نو موږ راځو د دې ارقامو څخه د دې د درې نمرو شاټ فیصدي او همدارنګه د فری ترو فیصدي دا سره پرتله کوو. نو پوهیږو چې د درې نمرو فیصدي چې ده د دې څومره ده، د 0.33 دا به سلمې خانې ته نږدې کړو، نو 33% به شي. نو لیکو چې درې نمرو فیصدي اخیستل چې دی درې نمرو اخیستلو فیصدي د لیبران جیمز څومره ده 33% ده. لیکو 33% او همدارنګه د فری ترو فیصدي چې وه دا خو مخکې ویډیو کې مونږ لیدلې وه چې 15% نږدې وه. نو 0.4 دا چې سلمې خانې ته نږدې کړو هماغه 0.15 جوړېږي. نو د فری ترو فیصدي چې ده دا یې ده مساوي له 15% سره. خانو نظر دې ارقامو ته خو ښکاره ده چې د فری ترو فیصدي ډېره لوړه ده نظر درې نمرو شاټ ته، دا 33% او دا 15% ده. خو د دې پرتله کول موږ نه دي غوښتل شوي. موږ نه غوښتل شوي چې د درې پرله پسې فری تروګانو احتمال ډېر دی او که د یو درې نمرو شاټ. دلته ګورو درې پرله پسې فری تروګانې. نو راځو دلته لیکو چې لکه د تیر ویډیو په څیر کوم کې چې مونږ د 10 پرله پسې فری تروګانو او فیصدي معلومه کړې وه، دا ځل به د دریو معلوم کړو. لیکو چې فری ترو څوم نمره فری ترو نمبر 1. نو وایو چې که چیرې مونږ سره ډېر زیات یو میلیارد لیبران جیمز وي او هغوی دا فری ترو واخلي، نو له دې څخه به 15% چې دی هغوی دغه ترو نمره کوي او یوازې 15% چې دی دا به ترېنه هغوی به دغه نمره نشي اخیستی. نو دا شو 15% دوی به نمره اخلي په فری ترو باندې او 15% چې دی هغوی نه به دا نمره پاتې کیږي. را به شو اوس دوهمې فری ترو ته. لیکو چې فری ترو نمبر 2. اوس راځو دغه 15% سره زموږ کار دی چې دوی به دوهمه فری ترو کې څومره کسان دغه غورځوي. نو 15% د یو میلیارد څخه لیبران جیمز پاتې دي. له دې څخه به پوهیږو چې 15% چې دی هغوی دغه دوهمه ترو هم څنګه کوي فری ترو دا هم نمره کوي. نو دا شو 50% دی 15 او دی 15%. نو دې ځای نه تر دې ځای پورې دا شو 15% د دې 15%. کېدای شي دا 15% څخه دوهمه یا درېیمه ترو هم دوی نمره کې خو دوی سره اوس مونږ کار نشته ځکه اول ځل کې دوی پاتې شوي دي. نو دا شو دغه ټول دا برخه څومره شوه دا د دې 15%. لیکو 15% ضرب 15%. اوس راځو درېیمې فری ترو ته. راځو لیکو چې فری ترو نمبر 3. نو څو فیصده به د دې څخه دغه درېیمه هم نمره کوي. نو پوهیږو چې د دې فیصدي 15 ده. نو د دې څخه به هم 15% چې لیبران جیمز چې دی دا به درېیمه ترو هم نمره کوي. نو راځو دا شو 50%، دا 15 او دا 15. دې ځای نه به راښکته شو داسې. نو دومره شو دا فیصدي 15. دا څومره ده؟ دا د 15% د دغه عدد کوم چې عبارت دی له 15% ضرب دی 15% ضرب دی 15%.
نو دا ټوله هغه برخه لبران جیمز چې دوی به درېمه فری ترو هم پرله پسې نمره کوي. راځو لیکو چې دا مساوي کیږي 15%. درې ځلې ضرب شوی نو په توان د دریو کې به ضرب شي. دا به مساوي شي 15%. موږ پوهیږو فیصد معنا په سلو کې، نو 15% دا ټول په توان د درې کوم چې مساوي دی 15% مساوي کیږي 0.15. دا په توان د دریو. را به شو حساب ماشین ته لیکو چې د سیم لاس راوړلی شو چې درې ځلې 0.15 ضرب کو دا 0.15 ضرب دی 0.15 ضرب دی 0.15 دینه جوړیږي 0.02 یعنی که سلمې خانې ته نږدې کو 2% ترېنه جوړیږي. او عین خبره چې ده دا سیم لاس راوړلی شو چې 0.15 په توان د دریو بیا هم مساوي کیږي هماغه 0.02 سره. نو راځو لیکو چې دا مساوي شو تقریبا مساوي شو 0.02 کوم چې مساوي دی له 2% سره. نو د لبران جیمز درې پرله پسې فری تروګانو نمره کولو احتمال څومره دی؟ 2% دی، کوم چې له د درې نمره‌یي شاټ له فیصدۍ څخه اوس هم لوړ دی او هغه 33% دی. نو زه به دا ویډیو په همدې ځای ودروم او تاسو کولی شئ چې دغه پاڼې ته لاړ شئ او د نورو لوبغاړو ارقام وګورئ او وګورئ کوم یو کې چې دغه ارقام بدل را بدل وي، وګورئ چې کوم یو کیدای شي د درې پرله پسې فری تروګانو فیصدي کموي. نظر څه شته؟ درې نمره‌یي شاټ ته.